بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوي درس ته. تاسو ته ما مخکې هم د انځر بعضې برخې تشریح کړې وې. راځو آنلاین پکچرز ته. تاسو کولی شئ چې که له انټرنټ سره وصل واوسئ، ټرایګن ووهئ او له انټرنټ څخه عکس راواخلئ او خپل پرزنټیشن ته یې ورکړئ. په دې کې یو مشکل ده چې سایز به یې زیات وي. زما نظر دا ده چې تاسو اول عکس ډاونلوډ کړئ، بیا وروسته له هغې تاسو کولی شئ چې انزرټ یې کړئ، اندازه به یې لږ کمه وي. بل سکرین شاټ ده. یو په وینډوز کې سکرین شاټ دا د سنیپ واسطه کېږي. سنیپ ولیکئ. تاسو کولی شئ چې د صفحې عکس واخلئ، کوم عکس تاسو غواړئ هماغه واخلئ او سیو یې کړئ. بل عکس ده چې پاور پوینټ یې هم کولی شئ تاسو لپاره عکس واخلئ. دا شی کلیک وکړئ، سکرین سنیپ ووهئ، اوس له صفحې څخه تاسو لپاره عکس اخلي. زه به راشم سکرین سنیپینګ ته، دا ځای به انتخاب کړم. تاسو به وینئ چې د عکس دلته راغی. نور هماغه آپشنونه د عکس باندې تاسو کولی شئ چې د دې په واسطه باندې عکس واخلئ. زه بیا انځر ته راشم. بل د فوټو البوم ده. دا ډېر ښه موضوع ده. تاسو کولی شئ چې خپل عکسو لپاره البوم جوړ کړئ، موزیک ورکړئ، انیمیشن ورکړئ، نور شیان هم ورکړئ. فقط به زده کړئ چې څرنګه البوم جوړوو. راشئ فایل آن ډیسک ته، راشئ ډیسکټاپ ته. کوم عکسونه چې تاسو غواړئ په البوم شامل کړئ هماغه ټول انتخاب کړئ. کنټرول ونیسئ، ټول به انتخاب شي. انځر ته ووهئ، عکسونه مو راځي. دلته تاسو کولی شئ چې حالت یې بدل کړئ، رڼا یې کمه زیاته کړئ، هغه شان پرې وکړئ. یو دلته ټکس باکس لیکلی، تاسو کولی شئ چې دلته بیا خط هم ولیکئ. بل اندازه یې څرنګه وي، فټ وي نه وي فټ، ټایټل ولري نه ولري. که غواړئ چې تور سپین حالت کې وي بیا دا انتخاب کړئ. بل عکس پاکولی هم شئ، مخته کولی شاته کولی هم شئ د جي په واسطه. بل تیم څرنګه وي، د مختلف تیمونه دي. زه مثلا دا تیم انتخابوم. اوس به راشو، زه البوم وګورم چې البوم جوړ شوی. د البوم جوړ شو، هغه ټکس باکس ما انتخاب کړی و، دغه دلته کولی شم چې خط ولیکم. اوس کله چې زه راشم دلته فرام بګینینګ زما لپاره البوم جوړ شوی. زه کولی شم چې په دې کې میوزیک هم اضافه کړم، کولی شم چې انیمیشن هم اضافه کړم، خو هغه به بیا په نور درسو مربوط کېږي. کولی شم چې البوم کې ایډیټ هم راولم. تاسو راشئ دلته هماغه معلومات کې بیا تغییرات هم راوستلی شئ. بل د چارټس خبره ده. انځر ته به راشو، د شیپس برخه، د شیپ برخه مو لوستې وه. راویز شو سمارټ آرټ ته. سمارټ آرټ چې دی ډېر زیات استعمالېږي. تاسو کله په ادارې کې کار کوئ، لکه کوم ځای کې یو لیست جوړوئ، تاسو کولی شئ چې له سمارټ آرټ څخه هم استفاده وکړئ. را به شو سمارټ آرټ ته. کولی شئ چې اول خط ولیکئ، بیا سمارټ آرټ ته تبدیل کړئ. لا کولی شئ چې همداسې خپل عادي حالت کې تبدیلولی شئ. زه به یو عادي سمارټ آرټ واخلم، دغه سمارټ آرټ اخلم. دلته زه یو خط لیکم، لاندې ټکس باکس به کټ کړم. دلته به زه ولیکم سامع. دلته تاسو هر څه نوم چې لیکئ، حمید، مصطفی، تاسو همداسې ټولو ته یې ولیکئ. راشئ دلته کلیک وکړئ، عکس ته راولئ. ټولو ته تاسو همداسې کولی شئ چې عکس راولئ، نور تغییرات هم پکې راوستی شئ. دا مثلا د یو ادارې لپاره، له څه شي لپاره ما په کار ده، تاسو نومان لیکئ، لیست هر شی پکې لیکلی شئ. راځو فارمت یې هماغه مخکینی فارمت ده چې کولی شئ چې د نورو کوم تغییرات نشته پکې کولی شئ په اندازه کوچنی کړئ، غټه کړئ. ډیزاین ته به راشو. په ډیزاین کې آرټ شیپ همدغسې یو بل شیپ هم اضافه کړي که نه. تاسو راشئ دلته آرټ شیپ ووهئ، بل شیپ هم اضافه کړو. آرټ بولټ. کله چې تاسو خط لیکئ، د خط سره بعضې خطو کې بیا د اضافه کېږي، په بعضو کې نه اضافه کېږي. تاسو وینئ چې دلته یو بولټ اضافه شو. ټکس پین ده. داسې یو ځای داسې په هغه کې موږ کولی شو چې په اساني سره خط ولیکو. موږ کولی شو په اساني سره خط ولیکو او تغییرات پکې راولو. تاسو وینئ چې زه دلته لیکم مثلا کریم، له هر څه چې خوښه وي هماغه لیکلی شم. بل دلته د پروموټو دا هم کار کوي. کله چې تاسو شکل حالتونه فرق ولري، زه مثلا دا موو شاته مخکې کوئ، رایټ ټو لیفټ ته یې بدلوئ. لیاوټ یې ده چې لیاوټ یې دلته تاسو وینئ چې په کوم شکل کې پراته وي، هر رقم ډیزاین چې مو خوښ وي هماغه انتخاب کړئ. دلته سټایلونه یې تبدیلولی شئ.
ریسیټ ګرافیک دی چې هغه تاسو دلته څه کوم تغیرات راوستي هغه به تعدیل تبدیلیږي. بل کنورټ ټو ټیکسټ دا ټیکسټ تبدیلیږي او له سمارټ چارت څخه تبدیلیږي. کله چې کنورټ ټو شیپ انتخاب کړئ د سمارټ ارت خپل ساده شیپ ته تبدیلیږي. اوس تاسو وینئ چې ډیزاین هم لري فارمټ هم لري، که شیپ ته تبدیل کو تنها فارمټ به لري ډیزاین به نه لري. اوس به زه ټیکسټ تبدیل کوم، تاسو وینئ چې کریم سمیع دا خط لري راغی، او کله چې زه ټیکسټ ته اضافه تبدیل کوم شیپ ته تبدیل کړم تاسو وینئ چې دا شیپ اوس فارمټ فقط همغه د شیپ فارمټ دی، پکې نور ډیزاین څه شی پکې نشته. دا و نن درس له توجه نه مو مننه.